پرون مې د فوربای کلمې په اړه چې یو صفت د ویډیو جوړه کړې وه. تاسې پوښتنه کړې وه چې فوربای کومن ښایي څه معنا ورکوي. فوربای کومن جلا کېدونکی فعل ده. دلته د فوربای کلمه صفت نه ده بلکې مختاړی یا همغه پریفکس ده. دوه معناوې لري. اوله معنا یې ده د یو چا د لیدو لپاره هغه ته ورتلل یا ورتېرېدل. لکه komm doch mal vorbei. کله کله زموږ خواته راتېرېږه. Er ist gestern bei mir vorbeigekommen. هغه پرون زما کره راغلی و یا سر یې راښکاره کړی و. د vorbeikommen دومه معنا ده له یو ځای نه تېرېدل. لکه Ich bin an 2 Moscheen vorbeigekommen. زه له 2 جوماتونو نه راتېر شوم. Wir kommen hier mit dem Wagen nicht vorbei. موږ له دې ځای نه په موټر کې نشو تېرېدی. فوربای له نورو جلا کېدونکو فعلونو سره هم کارول کېږي. هغه به بله ویډیو کې زده کړو، خو لایک او فالو مو له یاده ونه وځي.